سلامونه نیکې هیلې بیا هم نوي سبق ته ښه راغلاست. د نن نوی سبق چې دی هغه بیا هم هغه جملې دي چې موږ یې په روزمره ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو د انګریزي سپیکینګ دپاره. نو یو ځل بیا نن تاسو ته ډېرې جملې راوړې دي، راځئ دا راسره زده کړئ، راسره وایاستئ. یو به د انګریزي تلفظ پروننسیشن سم کوئ چې زه څنګه وایم هغه رقم یې راسره وایاست، او بل دا دی چې دا جملې به زده کړئ ډېرې بنیادي ډېرې زیاتې مهمې، په دې به ستاسو د انګریزي سپیکینګ ډېر سم شي. راځئ راسره وایاستئ په زوره. I am really busy today. زه نن په صحیح معنا ډېر مصروفه یم. I am still very tired. زه تر اوسه ډېر ستړی یم. You look so pretty. ته ډېر ښکلی ښکارې. You can swim very fast. ته ډېر چابک اوبازي کولی سې. He is kind to me. دی پر ما باندې مهربانه دی. On me نسو یادولی. Kind to me. I am very proud of you. زه په تا باندې ډېر فخر کوم. بعضې خلک وایي I am very proud on you. هغه غلط راځي. You look sick. ته ناجوړه ښکارې معلومېږې. I became sick. زه ناجوړه شوم. We have become very close. موږ ډېر نږدې سوي یو یا موږ ډېر سره نږدې سوي یو. Why are you so late? ته ولې ناوخته رالې؟ پر تا باندې ولې ناوخته سولو؟ لیټ ناوخته. I have to do this. زه باید دا وکړم. Have to د have سره چې to راسي have to بیا ویل کېږي. How did you know that? ته څنګه پوه شوې؟ ته څنګه خبر شوې؟ I am trying to help you. زه ستا سره د مرستې کولو کوشش کوم. I like your words. ما ستا خبرې خوښې دي، ستا الفاظ. Don't go out of the house. د کور څخه د باندې مه وځه. Don't go out of the house. I hope you will keep your words. زه امید لرم چې ته به پر خپلو خبرو ودرېږې او به خپلې خبرې به وساتې خپل الفاظ. Nothing happens without a reason. بغیر وجه هیڅ شی نه پیښیږي. I saw it with my own eyes. ما دا په خپلو سترګو باندې ولیدی یا ومې لیدې. I am just saying what I have heard. زه صرف هغه څه وایم چې ما اورېدلي. I have something to tell you. زه څه لرم د ویلو دپاره چې تا ته ووایم. که مو ویډیو خوښه سوي لایک یې کړئ. Don't force me. ما مه مجبوروه. Will you do me a favor? آیا ته به زما باندې احسان وکړې؟ زما سره به یو احسان وکړې نیکې. Do something now. اوس یو څه وکړه. Help me a little. یو څه مرسته راسره وکړه. I never told you to do that. ما هیڅکله نه درته ویل چې دا وکړه. مننه. که مو سبق خوښ سوی وي په کمنټ کې به لیکئ. الله حافظ. در بل سبق ښې چارې.